خبر کاپیسا کې د نفرت د یو کان استخراج پیل شوی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مخالکري کوم په کاپیسا کې د نفرت د کان استخراج چارې پیل شوی. ځای چارواکي وای په خبرداري په دغه ولایت کې د نفرت د یو کان استخراج چارې پیل شوی دي چې لسګونه کسان ته پکې د کار زمينه برابر شوې ده. د کاپیسا والی قاری احسان الله بریالي ویلي دغه کان د تاګاپولس والي د والګي سیمه کې دی چې په 10 هکټار ځمکې موقعیت لري. نوموړي په خبره دغه کان استخراج قرارداد یو شپږ کلونو لپاره د خصوصي شرکت سره شوی دی چې سرچینه وای پر دې کان په د کار په محل شاوخوا سلو کسان ته مستقیمه توګه کار زمينه برابر شي. تر دې وړاندې هم په کونړ، ننګرهار او ځینو کانونو استخراج چارې پیل شوې دي چې پکې افغان حکومت وای په دې سره به خلکو ته هم د کار زمينه برابر شي، هم حکومت ته عاید ترلاسه کیږي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګان لپاره لموږ سره پات شئ. تر بیا ښې چارې.